دلته طالبانو یوه خبر له ما نه پاتې د دغه درس کې د تیر درس کې هغه ښه ده د طالب نه مخکې خو ماته انشاءالله را په یاد سوه پوښتنه داسې د طالبانو چې متشابهاتو باندې د ورور پوښتنه وکړه نبی علیه السلام په علم درلوده که نه نو موږ ویلې الا الله بس طالبانو تی خلاص وله که نه ټول غم دغه جي جوړ کړی ده چې تاسې په دغه مسئله باندې په عقایدو کې بحث نه کوئ کله کې چې یو چیرې ترجمې ته لاړ شي لږ بحث بې باندې وسي نو هغه تاسو ته بیا بوج وي در باندې او مهمه دا نه چې آینده دپاره په دې کوشش وکړئ چې عقایدو دپاره ځکه دا تنا په ما نه کېږي دې ته چې موږ ټول کاروان جوړ کړو د دې غوښتنه وکړو ولې موږ تخصص العقاید نه لرو ټوله دنیا کې لرو موږ یې ولې په افغانستان کې نه لرو بیا به ذاتي مشکل خلاص وي طالبانو ډېر هغه به نه ترېنه جوړېږي طالبان به تیار پوی وي اوس مسئله دلته دا ده چې متشابهاتو باندې غیر له الله نه بل څوک علم نه لري نو بیا الله نازل کړي چشته دي څه دپاره الله نازل کړي دي مقصد یې بیا څه شی ده چې ګوره هغه مخاطب ته به ته څوک کوي خطاب کوي چې د تا په خطاب څوک سي چې د تا په خطاب نه پوهېږي بیا څوک چشته ده ورته نو طالبانو دا جواب علامه جلال الدین سیوطي دلته اتقان کې کړی ده دا ضرور نه ده طالبانو چې خامخا به پې مخاطب پوهېږي اصل کې مقصد دا د الله عز وجل خپل بندگان امتحانوي دا د الله طرف نه یو امتحان د مخلوق ته چې ته ودرېږه زه داسې آیتونه ورباندې نازلوم چې د هغې علم پوهه ماته سپارل سوې ده چې دوی ګوتې وهي پکې که نه پکې وهي دا جلال الدین سیوطي دا سوال جواب دلته په اتقان کې کړی ده منها ابتلاء العباد بالوقوف عنده والتوقف فيه والتفويض والتسليم والتعبد بالاشتغال به من جهة التلاوة لکه منسوخ غوندې یو حکم آیتونه داسې منسوخ آیتونه قرآن کې سته که نه چې حکم نسته ده پې باندې اوس حکم منسوخ ده خو بیا هم سته نو خو تلاوت و عبادت خو ثواب سته که نه نو اوس دغه آیتونه چې الله عز وجل مونږ ته څوک کړي دي نازل کړي دي طالبانو کوم آیتونه او دا متشابهات دي الله نه بغیر څوک نسته پې بیا نو څه فایده سوله فایده یې دا ده مونږ الله په امتحانوي چې ته ودرېږه کومه ډله کې کېږي مجسمه ځان نه جوړوې که معوله ځان نه جوړوې که او که څه ورته وایي مفوضه د ځان نه جوړوي کومه د ځان نه جوړوي دا د امام سیوطي رایه سوه طالبانو دی دلته دا خبر کوي دا یو بله خبر دا د طالبانو قرآن کې محمل الفاظ سته که نسته کتابونه وګورئ دا طالبانو 4 جلدونو کې کتاب ده البحر المحیط فی اصول الفقه 4 جلد کتاب ده دا ټول په اصول فقه باندې ده که زه اوس طالبانو د دیوه جلد تا ته تنا فهرست روانم وایړم دا هغه عنوانونه دي چې د موږ په ټولو کتابونو کې به تاسو ته نه وي تېر سوي نو دا د ما ملامتیا سوله چې زه تاسې ته نوي مسایل ذکر کوم نو بیا به تاسې ما ملامتوئ که تاسې خپله ملامت یې چې نه م دي زده کړي هماغه څو مسلې دي لږ غوږم رانیولي دي مدرسې ته راوځي تر اخر هغه مسلې وړه وړه که هېڅ شي م تر جوړ نه سي الله په خاطر علم ته ور ودانګئ دی کتاب کې وایي قرآن کې محمل الفاظ ته که نسته حاصل به درته یم چې اوږده نسي حق خبره ده د قرآن کې محمل الفاظ نسته ده صحیح ده قرآن کې محمل الفاظ نسته ده یعنی داسې الفاظ لکه دیزن محملون داسې لفظ قرآن کې نسته چې معنا ونه لري که متشابهات یادوي متشابهات خو معنا لري که نه لري کومه معنا یې چې الله ته مو سپارله معنا خو لري هېڅ کله قرآن کې محمل الفاظ نشته د طالبانو علامه بدرالدین الزرکشي شافعي دا عالم شافعي تېر سوی که دا د شافعیانو اصول فقه ده خو بعضې مونږ په اصول فقه کې داسې مسایل لرو چې هغه څوک دي مشترکات دي طالبانو دا یو او یوه خبر دلته بل هم سته هغه چې قرآن کې مترادف الفاظ سته که نسته قرآن کې مترادف الفاظ سته که نسته ده دی په دې باندې بحث کوي دلته دی وایي د امام مبرد رایه دا ده او حق رایه هم دا ده طالبانو چې و قرآن کې څوک سته څه د مشهور نحوي څه تېر سوی تاسې مبرد بولئ دا مبرد نه ده طالبانو په صیغه د اسم مفعول دا صیغه د اسم فاعل ده
بیا به چېرته قیصه درته وکړم دا د خپلو دښمنانو سره مناظره کړې وله بیا د خپله مدعا ثابته کړې وه مبرد هغوی ورته مبرد ویلې طالبانو اصل مبرد د طالبانو امام مبرد نو دی ویې صحیح دا ده لقد بعثنا في كل امة بل جې کې وایي ارسلنا و بعثنا الفاظ مترادف دي نو قرآن کې مترادف الفاظ شته ده یعنی قرآن کې مترادف الفاظ شتون لري اوس بعضې داسې شیان چې مفسر هغې ته څوک لري حاجت و ضرورت لري یعنی بعضې داسې شیان چې مفسر یو څوک چې د قرآن تفسیر کوي نو دغه مفسر د قرآن دپاره بعضې داسې شیان دي چې دی باید څوک پې وپېژني دغه شیان وپېژني بیا د قرآن تفسیر ښه کولی شي ډېرې نه اوږدوم دا ډېر اوږد بحث د طالبانو لاندې درته وایم وایم یې د دې دپاره چې زړه کې مو یو درد پیدا سي هغه درد بیا سړی هدف ته رسوي قرآن کې ارأیت چې راغلی دا په معنا د اخبرني راځي کله چې قرآن کې ارأیت راسي طالبانو بیا په معنا د اخبرني ده یعنی خبر راکړه تاسې که فکر وکئ دا په قرآن کې ډېر راځي کله چې قرآن کې ارأیت راغله نو په معنا د اخبرني یعنی خبر راکړه که نه دا یو بل دا د طالبانو د احد او د واحد په مابین کې فرق ده یو عالم تیر سوی د شافعي ده بصائر ذو التمییز کتاب جوړ کړی غټ 8 جلدونه که 10 جلد کتاب د قرآن په لغاتو بحث کوي او ډېر اوږد کتاب ده زه یې یو 2 خبرې درته کوم طالبانو یو احد ده یو واحد ده واحد څه ده چې د هغه نفیه ده د زیاتو کوي فلان چې د لا یقوم له واحد واحد څه د طالبانو په دې سره نفی د یوه کیږي د زیاتو نه کیږي طالبانو فلان لا یقوم له واحد پلان کای چې د یو نفر نه د ورته درېدلی څه معنا 2 او 3 خو ورته درېدلي نفی د چا کوي د یوه او احد څه ده احد څه ده هغه کې نفی د یوه هم کیږي او نفی د اکثر هم کیږي فلان لا یقوم له احد پلان کې ته یو هم نه ده درېدلی نه یو درېدلی نه 2 نه 3 تاسې نما په خبر ځان پوه کوئ طالبانو پلانکی ملا راغی مجلس ته یو نفر هم ورته ونه درېده یو طالب هم ورته ونه درېده بیا به ته څنګه تعبیر کوې ما قام له احد یو هم نه ده ورته درېدلی او که ټول ورته درېدلی وي یو نه ورته درېدلی بیا به څنګه وایې ما قام له واحد یو نه ده ورته درېدلی نور ټول ورته درېدلي څومره ښه تعبیر د طالبانو تاسې ما په خبر پوهېږئ زه پوهېږم چې کېدلی سي ځکه نن دا علم داسې خاورېرې سوی ده یعنې ما کوم عربي کتاب چې لیکلی طالبانو په خپل باب کې ډېر ښه کتاب ده قمقمه اگر چې تجربي امور دي کې کاشکې پښتو وای دا کتاب دا علم داسې له خاورو سره خاورې سوی ته چې چاته د علم تحقیق خبرې کوي نور دې مورال در کمزوري کوي طالب و ملا ته نن زمانه کې چې تحقیق کوي ټنډې تروشه نیولي ته به ورته وایي چې یعنې زر کوه خلاصې که چې 15 د روزې راورسېږي چې لاړ سو دا د خلکو سره فکر دا که نه طالبانو همداسې یعنې دا ومنئ همداسې ده دلته چې راغلي یئ طالبانو علم ته راغلي یئ او علم یوه بادشاهي ده رښتیانه هم دا یوه لویه بادشاهي ده الله پاک دې دا بادشاهي درته نصیب کړي خو دا داسې نه کېږي چې خورېږي را خورېږي دا څه رقم خبره سوله داسې نه کېږي علم باندې به ستړې تېروې غوږ به ورته نیسي که یو سړي ته داسې ویلی وای پلانکی عالم راغلی ټول طالبان ورته ودرېدل نه یو هم نه ورته درېدلی څنګه تعبیر به کوي په عربي ما قام له احد یو هم نه ورته درېدلی
او که ټول ورته درېدلي یو طالب نه ورته درېدلی ما قام واحد نو په واحد سره نفي د چا کیږي د یو د اکثرو نه کیږي او په احد سره نفي د چا کیږي د ټولو یو د ټولو خبر خو پوهیږئ او بل دا د طالبانو په احد کې خصوصیت ته په واحد کې څوک نسته ده خصوصیت ليس في الدار واحد ليس في الدار واحد په کور کې یو هم نسته یعنی څه معنا نه انسان سته نه غویی سته نه خر سته ده نه پسه سته ده نه سپی سته ده کور ته راننوتلی هېڅ شی په کور کې نسته ده څنګه تعبیر به کوې لیس فی الدار احدون به وایې اوس مثلا یو کور ته ورننوتې په دې کور کې انسانان نسته ده یو انسان هم نسته ده خو خره غویي سته نو څنګه به وایې لیس فی الدار احدون به وایې که لیس فی الدار واحدون به وایې احدون به وایې ځکه احد طالبانو د خصوصیت دپاره ده یعنی لیس فی الدار احدون په کور کې انسانان تنها نسته ده نور خره غویي دا شیان سته اوس ګورئ طالبانو تاسې د ما په خبر کور ته ننوتلی کور کې هېڅ څوک هم نسته نه خر سته نه غویی سته نه سړی سته نه انسان سته څنګه به وایې لیس فی الدار واحدون ځکه واحد خصوصیت دپاره نه دی ټولو دپاره دی لیس فی الدار واحدون او که کور ته ورننوتلی طالبانو نور مالونه یې ټول ول انسانان تښتېدلي ول نه ول بیا به څنګه وایې لیس فی الدار احدون که چا درته ویلي ولې نسته دا خر غویی ولې نه ویني احدون ده که نه ته به ورته دا احدون د خصوصیت دپاره د زه خاص انسان ښه یم تاسې د ما په خبر نه پوهېږئ طالبانو قرآن دومره معجز کتاب ده چې خبرې خو پې کوي ټول عمر به دې سپینګیری به دې کې په دا یو باب باندې چې بحث کوي الحمدلله طالبانو قرآن کې چې قل هو الله احد الله یو ده که نه ته چې اوس په احد باندې خبرې کوي څه چې دا خبرې پکې راچو دا خو مې یو دوه خبرې درته وکړي ته به سایرز التمیز وګوره بیا به تا ته پته ولګېږي چې دی وسپړه تا دلته سپړل په چی باندې شروع کړي دي بدل میزان مبارک یادی دلته علم قرآن رواخله قرآن دغسې پاتې ده د قرآن علوم دغسې پاتې دي ته یې چې ورته یادوي د ټنډه تروشه نیولي چې دا به اوس څنګه چل سي ما په خبر خو پوهېږئ که نه خود به پوهېږئ نو څه انګریزي خو نه یم لګیا ډېرې خبرې دي طالبانو دا ده او دا ده او دا ده که ان ده او کم ده دا خبرې ډېرې زه نورې نه درته کوم بیا هسې وخت نیول کېږي بله نوعه چې ده د قرآن هغه اعراب د قرآن ده ډېره مهمه دا ده چې معرفت اعراب د قرآن وکړي طالبانو دنیا کې علما تیر سوي دي تنها د قرآن په اعراب تفسیرونه جوړ کړي دي بس په دې کې مشهور کتاب چې د امام ابوالبقاء العکبري املاء ما من به الرحمن نومیږي ډېر ښه کتاب د طالبانو له ما سره شته خو ګورئ طالبانو زه بیا هم تاسې ته وایم ټول عمر د قرآن په یو علم کې مه مصرفوئ دا د موږ د افغانانو د مدارسو د طالبانو دا یو لوی ظلم له موږ سره کېږي چې ټول عمر مو اوس خو بیا هم ډېر ښه سو طالبانو که تاسې خپلو وطنونو کې نه به یې درته وایم فلان خپلو ولایتونو کې تاسې فکر وکئ طالب مولا به 10 کاله طالبانو په میبزي تېرول 10 کاله به یې تېر کړه څومره لوی ظلم و عمر ډېر قیمتي ده چې وخت درنه تېر سو بیا نه کېږي املا ما من به الرحمن او سمین ورته وایي علامه سمین یو تفسیر جوړ کړی ده داسې ښه نومیږي الدر المندود د که څه نومیږي 6 جلد کتاب د له ما سره سته دا تفسیرونه زه لرم او ډېر ښه تفسیر طالبانو چې د قرآن نحوي او اعراب د قرآن بیانوي بحر محیط ته
خو هر سورګیری ملا شاد ګل نه طالبانو یو دام بحر محیط په اصول فقه کې ده یو بحر محیط د قرآن تفسیر د علامه ابو حیان اندلوسی د اندلس تیر سوی د اروپا طالبانو هغه د پخواني پرتګالو د اصفهاني د غرناطي ده اندلوسی الغرناطي المالکی د قرآن تفسیر کوي طالبانو نحو یعنی ټول د قرآن اعراب بیانوي په دې تفسیر کې نو دا یو مهمه موضوع د قرآن ده او اعراب فرع د معنا د طالبانو قرآن فرع دی چا ده نه اعراب فرع دی چا ده معنا به یو وری پیژنې بیا به څوک کوي اکلا ضرب موسی عیسی موسی را جګ سوی عیسی یې وهلی ده یو وری به معنا پوهېږي بیا به وایي چې دا فاعل ده دا مفعول ده اعراب فرع دی چا ده طالبانو د معنا ده کوم شي په معنا چې نه پوهېږي څوک هم نسي کولی اعراب نسي ځکه مفعول خوږه وي ما وقع علیه فعل الفاعل فاعل چاته وي چې واقع کوونکی وي نو ته به یو ورې فاعل پیژنې مفعول معنا به پیژنې پس له هغه نه به بیا څوک دا ډېره مهمه مسئله ده چې امام سیوطي رحمه الله دلته اوږد بحث کړی دی پې باندې اعراب فرع دی چا ده یو سړی چې اعرابونه بیانوي او معنا باندې نه پوهېږي نو دا طالبان واسې اعراب که په معنا به پوهېږي پس له هغه نه به بیا ته څه کوې طالبانو په قرآن کې زائد لفظ ته که نه قرآن کې داسې لفظ ته چې زائد وي معنا ونه لري که نسته ده دې کې د علماو اختلاف ده بعضې علماوی داسې لفظ نسته اکثر علماوی چې قرآن کې داسې لفظ ته ده چې څوک وي فالاکثرون على جوازه نظرا الى انه نزل بلسان قوم ومتعارفهم لکه قرآن په ژبه د قوم نازل سوی د قوم په خبرو کې څوک وي د مخاطبینو زائد لفظ وي نو چېرته هم زائد لفظ ته په قرآن کې هم زائد لفظ ته ده خو طالبانو دغه عالم چې علامه بدرالدین الزرکشي ډېر ښه ملا تېر سوی طالبانو ډېر کتابونه ما سره شته دی یوه خبر کوي دی وایي صحیح د قرآن کې خو زائد لفظ ته خو زائد نه مطلب څه شی ده که د تا له زائد نه دا مقصد وي چې که دا لفظ لرې کې هېڅ حاجت نسته ده ورته نو بیا خو دا عبس او قرآن له چا نه خالي ده تاسې دا هم لږ سخته خبر ده طالبانو دا راسره واورئ قرآن کې زائد لفظ ته که نه و خو په کومه معنا که دا معنا یې که دا زائد لرې کې هېڅ ضرورت یې زائد ته نشته ده نو بیا خو نو د دې راوړل څوک چې هېڅ ضرورت نشته ورته او قرآن له چا نه خالي ده عبس نه خالی ده زائد په دې معنا باندې چې حاجت سته ورته خو د حاجت شیانو ته په مرتبو وي که نه یو شي ته ډېر حاجت وي بل ته تاسې ما خبر واورئ د زرکشي خبر درته نقل کوم که بیخي حاجت نه وي ورته بیا خو عبس سو داسې هم نه ده حاجت سته ورته خو حاجت مرتبې لري یوه شي ته حاجت ډېر وي بل شي ته اوس دا لفظ چې زائد ده په چا زائد ده مزید علیه مزید علیه ته ډېر حاجت ته په نسبت سره دا زائد ده خو حاجت خو ده ته هم سته مزید علیه ته ډېر حاجت ته خو چا ته ډېر حاجت نسته زائد ته خو حاجت خو بیا هم سته ورته سته که نه ورته سته ورته حاجت نو خو بیخي عبس خو نسو طالبانو بیا خو هم لږ څوک سته ورته خو ده ته نسبت لږ حاجت ته ده زائد ته مزید علیه ته ډېر ده د ما په خبر به تاسې نه یې پوه سوي که نه و امام سیوطي په دې خبره رد کړی امام سیوطي وایي نه بل الحاجت الی که حاجت الی بل حاجت الی که حاجت الی
څومره حاجت چې مزیدون علیه ته سته د هغومره حاجت چا ته هم سته زاید ته هم سته ده. د امام سیوطي په دې خبره تاسې تر څو نه پوهېږئ طالبانو چې تر څو تاسې د ما په خبره پوه نه شئ. داسې نه ده طالبانو چې تاسې به الله دې تاسې په حال رحم وکړي. علم طالبانو راوسپړئ، علم بیچارهګۍ یتیم ده. دا د انورشاه کشمیري صاحب مشکلات القرآن ورته وایي، قرآن کې چې کوم مشکلات دي په هغې باندې علمي بحث کړی ده. طالبانو لالاګانو یو کتاب د المثل الصائر ورته وایي په علم بلاغت کې. دا کتاب ولیکئ به یې وخت پیدا کوي. المثل الصائر علامه ابن الاثیر کتاب د 2 جلدونو کې کتاب ده، په علم بلاغت بحث کوي، ورته حیرانه بسئ. اوس طالبانو فبما رحمة من الله لنت لهم، دلته دې آیات کې طالبانو ښه ورته متوجه سئ. فبما رحمة من الله لنت لهم، نبی علیہ السلام ته الله څه ورته وایي؟ ای د الله ای نبی صلی الله علیه وسلم، ما په تا چې کوم رحمت کړی دا هغه رحمت دا ده چې ته له د خپل ملت سره چې خبرې کوې نرمې خبرې کوې، خشک نه یې. دا د ما په تا یو نعمت و انعام و رحمت و مهرباني مې ده چې ته نرم یې، په دعوت کې به نرمي کوې، تیزي به نه کوې. اوس طالبانو دلته علما وایي دا ما څوک ده؟ فبرحمة من الله لنت، دا ما زائده ده. امام سیوطي وایي مزید علیه ته چې څومره حاجت سته دغومره حاجت چاته هم سته. څنګه؟ ګوره طالبانو فبرحمة من الله اصلي معنا خو طالبانو له دې نه معلومیږي چې الله عز وجل په نبی علیہ السلام یو رحمت کړی. هغه رحمت څه شی ده طالبانو؟ نبی علیہ السلام نرم ډیر و، په دعوت کې توند خبر چاته نه کوله، نرم و. دا خو اصلي معنا سوه. خو طالبانو نبی علیہ السلام باندې الله یو نعمت کړی چې نرمي یې کوله، دا خو اصلي معنا سوله. خو د اصلي معنا کې دا ما دلته دوی زایده بلی مزید زرکشي خو داسې ویلې چې مزیدون علیه ته ډېر حاجت ته په نسبت سره چاته زاید ته. سیوطي وایي دا خبر صحیح نه ده چې دا انورشاه کشمیري صاحب هم دلته د مثل سائر نه او د امام رافعي د اعجاز القرآن نه نقل کړي. دی ویلي دي چې نه، ګوري طالبانو دلته 2 معناوي دي. یوه معنا دا ده چې دا ذکر سوي چې نبی علیه السلام باندې الله رحمت کړی. بله معنا دا ده طالبانو چې دا رحمت ډېر فخیم او ډېر غټ ده. 2 خبرې دي دلته. ګوره نبی علیه السلام باندې الله نعمت کړی چې مهربان او نرم یې پیدا کړی. خو که دا ما نه وای طالبانو بیا دا نه معلومېدله چې دا رحمت څوک ده. ډېر دا نعمت ډېر فخیم او غټ ده. دا ما د طالبانو چې خلک یې دې ته متوجه کړي چې دا ډېره لویه خبر ده. په دعوت کې دا ډېره لویه خبر ده چې باید ته څوک یې. ګوره فبرحمت ما لري که فبرحمت من الله لنت، ای د الله نبی رحمت دی الله دا ده چې تی نرم کړی. مزیدون علیه سو. بله معنا یې راواخله. لوی نعمت دا ده، لوی نعمت دا ده چې الله په تا باندې کړی. هغه رحمت څه شی ده؟ لوی رحمت دی الله عز وجل چې په تا یې کړی. هغه څه شی ده؟ لنت. سو که نه سو طالبان؟ و زه تاسې نه پوښتنه کوم. امام سیوطي رحمه هلته علامه زرکشي ویلي چې مزیدون علیه ته ډېر ضرورت ته چاته نسته، زاید ته غومره حاجت نسته. امام سیوطي وایي دواړو ته لوی. اوس طالبانو دلته دا نعمت لوی ده که وړکی؟ ښه، څنګه چې د نعمت ته څنګه چې د نعمت ذکر کولو ته ضرورت سته چې الله یې باید ذکر کړي چې ما په تا نعمت کړی، همداسې دې ته هم ضرورت شته چې باید داسې ذکر کړي چې لوی نعمت ده. نه پوهېږم چې تاسې ما په خبر پوهېږئ که نه. تا طالبانو لږ سخته خبر ده. الله لکه دا خبر چې الله ذکر کوي چې ما په تا څوک کړی، دا خبره یو ضرور ده که نه چې باید الله ذکر کړي چې ما په تا نعمت کړی. خو باید دا هم دومره ضرور ده چې دا مور سره ذکر کړي چې ډېر لوی نعمت ده. او دا ډېر لوی نعمت له چا نه معلومېږي؟ له ما نه. ګوره
فبرحمت ای الله پاکه په سبب د دې چې ما په تا یو رحمت کړی هغه دا دی ګوره ما په تا یو رحمت کړی چې ته نرم یې وړه غوندې سوه اوس یې راواخله ما ورسره راوړه فبما رحمت څومره لوی رحمت الله په تا باندې کړی دا هغه لوی نعمت څه دی چې ته رحم نرمي کوي لین یې نو طالبانو دواړه خبرې ضرور دي هم ذکر کول د نعمت هم دا نعمت فخیم او غټ بلل دواړه څوک دي دواړه ضرور دي امام سیوطي رحمه الله وی دا خبره مه کوه علامه زرکشي چې مزید علیه ته ډېر حاجت ته له چانه دلته طالبانو مساوي ده حتی مساوي خو لا څه کوي طالبانو که تنا نعمت ته ذکر کړی وی طالبانو دومره به مهمه نه وه چې فخامت پکې نه وی فخامت له چانه را معلوم نه پوهېږم چې پوهېږئ که نه پوهېږئ وانزل الناس على قدر منازلهم ان شاء الله پوهېږئ به زه څومره فکر کوم طالبانو د اعراب مربوط یوه موضوع دا ده چې قرآن کې بعضې جیونه 3 رقم ته ویل سلي الحمد لله الحمد لله الحمد لله بیضاوي خو م ویلې طالبان نو طالبانو یو عالم تیر سوی احمد بن یوسف بن مالک الرعینی یو کتاب جوړ کړی تحفة الاقران فيما قرئ بالتثلیث من حروف القرآن داسې یو خوند غوندې ده پکې طالبانو د اعجاز د قرآن هغه یو بحث تحفة الاقران فيما قرئ بالتثلیث من حروف القرآن الحمد کنه الحمد على المصدریت طالبانو الحمد دا دین ولی وایي د لام لله نه هغه ورته راغلی تاسې طالبانو بیا رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین درې واړه دا طالبانو د تی اوږد بحث تاسې مې ور فکر مو که که نه تاسې مې در فکر که چې مقصد پې پوهیئ یوه خبر دا د علماوی په ټول قرآن کې مفعول معه نسته ده خو بیا امام سیوطي رحمه الله وی مشهوره داسې ده چې قرآن کې مفعول معه نسته ده ما دا صحیح نه ده قرآن کې مفعول معه سته فاجمعوا امرکم وشرکاءکم دا واو په معنا د مع ده مع شرکائکم نو دا مفعول معه ده طالبانو قوا انفسکم واهلیکم نارا قوا انفسکم مع اهلیکم مفعول معه ده طالبانو او لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين دا مفعول معه ده نو دا خبر چې خلکو کړی ده چې قرآن کې مفعول معه نسته دا صحیح نه ده او بل طالبانو د قرآن یو لوی د ضمایر راوړل دي څه دپاره دي طالبانو ضمایر یو اسم ظاهر ده یو ظاهري ده طالبانو د ضمایر راوړل د دې دپاره دي چې اختصار فی الکلام راسي څوک راسي ځکه که ضمایر نه وي ټول اسم ظاهري راوړي بیا کلام کې څوک راځي اطناب راځي تطویل راځي اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما دې کې طالبانو اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما دی وی که دلته اسم ظاهري راوړی وای طالبانو نو 25 کلمې باید راوړل سوی ولای نورې خو دا څو ضمایرو طالبانو دومره اسانتیا راوستلې ده اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما کنه نو که دا وی طالبانو بیا څو اعد الله لهم دا لهم یو ضمیر راوړل سوی طالبانو یو ضمیر که دا ضمیر دومره اختصار راولي که دا یو ضمیر لرې کې واعد الله لهم الله تیار کړي دوی دپاره څوک دي دوی که اسم ظاهري دلته راوړي 25 کلمو ته ضرورت ضمایرو کې طالبانو دومره اختصار وي او دا هم یوه بله موضوع ده
طالبانو علماوی وی کله چې ضمایر جمع سي ډیر ضمایر راوړل سي مراعات د لفظ به اول کوي که د معنا یعنی کله چې په ضمایرو کې طالبانو مراعات د لفظ باید وسی او د معنا لحاظ وسی اول به مراعات د لفظ کوي که اول به د معنا کوي خبر می پوهیږئ کله چې ضمایر را جمع سي په مابین د دې کې چې باید په دې ضمایرو کې جمع د لفظ موسی د معنا موسی اول به د لفظ مراعات کوي که د معنا اول به د لفظ کوي اوس ورته ګوره بیا به د معنا کوي ومن الناس من یقولو ومن الناس بعضې له خلکو نه من هغه څوک دی یقولو چې وایي د یقولو طالبانو کومه صیغه ده کم ضمیر کې مستتر ده هو ومن الناس من یقولو اوس طالبانو دلته دا ضمیر د چا په منځ کې را جمع سوی د لفظ کې باید د لفظ د من لفظ من لفظا مفرد ده که جمع او معنن ښه نو اوس طالبانو د من چې د من لفظا مفرد ده معنن جمع ده نو اوس به ته ضمیر اول ورته دی ته غواړې چې دواړه ضمایر ورته راجع کې هم یې لفظ ته راجع کې هم یې معنا ته راجع کې لفظ مفرد د معنا یې څوک ده چې دواړه راجع کوي اول به لفظ ته راجع کوي که اول به معنا ته نو ځکه طالبانو اول قرآن هم ومن الناس من یقولو اول څوک راجع سوی اول د لفظ لحاظ سوی یقولو کې ضمیر مفرد ده د من لحاظ اول د لفظ سوی ده وما هم بمؤمنین دا هم ضمیر چاته راجع ده دا هم د من ته راجع ده وما هم بمؤمنین دا هم چاته راجع سوی من ته خو من د معنا په لحاظ څوک ده نو کله چې یو لفظ وي مفرد ظاهر یې څوک وي مفرد لفظ مفرد وي معنن څوک وي نو چې ته ضمایر ورته راجع کوي هم معنا ته راجع کوي هم لفظ ته نو اول ضمیر به لفظ ته راجع کوي که معنا ته دا طالبانو د قرآن د اعجاز موضوع ده د نحوې د قاعدې سره طالبانو قرآن همغسې قرآن په دې نه زده کېږي چې ته بس کښېنه تلاوت یې که دومره ډېر تلاوت وکړه ته دې ته کښېنه چې دا قاعده خو دا ده چې یو لفظ وي لفظ مفرد وي معنا یې جمع وي اوس ته دواړه ضمایر ورته راجع کوي قاعده دا ده اول به لفظ ته راجع کوي بیا به معنا ته کوي ته راځه قرآن اوس وګورو دا قرآن خو به نبی علیه السلام له ځانه نه یې جوړ کړی که له ځانه یې جوړ کړی راځئ موږ یې وګورو چې دا قاعده راواخله ومن الناس من یقولو آمنا وما دا څومره عجیب قرآن ده دا له ځانه چېرته چا جوړولی سو داسې څوک چې نه خط لیکلی سو نه خط ویللی سو ولې د قواعد پکې لحاظ سوي دي نو چې لحاظ سوي د کریم رب طرف نه نازل سوی نو طالبانو بیا وروسته خبرې درته کوم عقاید خو ویلي نه دي که نه غرق به سي انشاءالله چې وی نه وایي طالبانو دا د سره زده کوي ایمان د مقلد معتبر ده که نه د معتبر زه چې دا تقلید یادوم تاسې تقلید ته هغه بله خبر ذهن ته درځي ځکه اصول مو ویلي نه دي طالبانو تاسې خو تقلید کې د یو مسله پیژنئ طالبانو کوم ایمان معتبر ده استدلالي او که تقلیدي ایمان طالبانو دوه نفره دي دا مور پلار مسلمانانو دم ایمان راوړی بس مور پلار مې څنګه ایمان راوړی زه همغسې خو دا کافر و طالبانو اول نه بیا د الله د وحدانیت او د رسول الله په رسالت دلایل واورېدل پس له هغې ایمان راوړی کوم ایمان معتبر ده استدلالي ایمان ځکه استدلالي ایمان طالبانو ډېر قوي وي او دا ایمان ښایي موږ او تاسې ایمان کم یو د رښتیا ووایي تقلیدي تاسې طالبانو په عقایدو کې موږ یو مسله باندې بحث کوو امام ابوالحسن اشعري ایمان د مقلد بیخي معتبر نه بلي وي دا بیخي مؤمن ده نه باید استدلال ځان ته راوړي که ډاکټر یې په ډاکټري علم کې طالبانو الله په ډاکټري کې وپېژني نحوي دې په نحو کې وپېژني بلاغي دې په بلاغت کې وپېژني منطقي په منطق کې نه پېژندل کېږي مثلا د کیمیا ولې دې په کیمیا کې وپېژني فزیک ولې دې فزیک کې وپېژني بیولوژي ولې دې هلته وپېژني منطقي که پېژنده ولې پېژني پې باندې څه پروا نه کوي طالبانو
منطقیم پیژندل کیږي په باندې طالبانو. والموسی قوي امین وخیر من استاجرت قوي امین. موسی قوي امین دا طالبانو یو شکل د علماي جوړي په قرآن کې، خو له قواعدو د هغه نه خلاف د څه ورته وي د منطقونه کنه. موسی قوي امین، موسی قوي امین وخیر من استاجرت قوي امین. شکل اول د طالبانو حد اوسط محمول موسی قوي امین وخیر من استاجرت قوي امین. شکل اول چاته وي؟ محمول په صغرا کې. دا بیا کوم شکل راځي؟ موسی قوي امین، موسی قوي امین وخیر من استاجرت قوي امین. نو دلته خو طالبانو دواړو کې محمود ده. شکل ثانی شرط څه شی د طالبانو؟ شکل چې هغې چې راواخلي شرط طالبانو په دې کې موجود نه ده. نو چې ایجاب د صغرا کلیت د کبرا، ایجاب د صغرا کلیت د کبرا، نو طالبانو هغه دلته موجود نه ده. بیا هم نتیجه صحیح راوتلی فیه ما فیه هغه د طالبانو. بیا نورې خبرې مستزه پرېږده. نو قرآن طالبانو چې ایمان په ځان کې راولي استدلالي ایمان راوله. خبر پوهېږي که نه؟ علم د فلکیاتو، یو سړی د علم د فلکیاتو علم د هیئت زده ده، دی باید په علم د فلکیاتو کې الله وپېژني بیا ایمان راوړي. دا ایمان د مقلد نه د استدلالي ایمان ده. دا ایمان ډېر معتبر ایمان ده طالبان. الله دې موږ ایمانونه استدلالي کړي. او بله یوه قاعده د طالبانو علما وایي، تاسو ته خو انشاءالله معلوم هم ده دا، خو ته ودرېږه چې زه یې وګورم که خبرې ډېرې بیا له دې نه تېرېږم، بیا اصلي خبر درته کوم. خیر داسې لنډه به یې ووایم. هغه خبر داسې ده، طالبانو قاعده دا ده چې معرفه را معادس عین اول وي که نه، او که معرفه نکره را معادس. دا طالبانو قاعده کلیه نه ده، دا قاعده اکثریه ده چې علما بیا په قرآن کې په دې مسله باندې ډېر بحث کوي. نو دې باندې به دا خبر به ډېره نه درته اوږدوم. داسې تاسې زده ده طالبانو دا څه کوئ، لکه دا مو ډېره ویلې ده. صرف یوه خبر واورئ، ریح او ریاح. قرآن کې ریح هم راغلی، ریاح هم راغلی، جمع هم راغلی، مفرد هم راغلی. یعنې دا یوه قاعده د قرآن کې یو شی مفرد هم راغلی ده، بیا جمع هم راغلی، تثنیه هم راغلی. دا یې څه دپاره؟ قرآن کې چې هر چېرته ریح راغلی طالبانو هغه د غضب ده، ریاح چې راغلی هغه د خیر ده. ریح د عذاب دپاره راغلی، ریاح د خیر دپاره راغلی. ډېر بادونه چې ذکر سوي جمع هغه د خیر، یو مفرد چې ذکر سوی وجرین بهم بریح طیبة، یو دغه مستثنا دلته بریح طیبة مفرد راغلی، بیا هم څوک ده د خیر دپاره. نور ټول قرآن کې چې ریح راغلی عذاب، ریاح د خیر دپاره دي. او څوک او یو بریح وجرین بهم بریح طیبة، دا بیا څوک ده؟ مستثنا ده. بیا نور جینو کې هم بعضې علما وایي استثناءات استه طالبانو، خو بیا چې اوږد بحث ده پې باندې. یا طالبانو علما وایي قرآن کې مشرق و مغرب مفرد هم راغلی، تثنیه هم راغلی، جمع هم راغلی. مفرد چې راغلی جهت مقصد، مشرق جهت مغرب جهت. یو تثنیه چې راغلی طالبانو مشرق د وړي، مشرق د زمي، مغرب د وړي، مغرب د زمي، دوه په دې لحاظ راغلي. او چې جمع راغلی طالبانو په دې لحاظ راغلی. ګوري طالبانو اوس د حمل په اوله ورځ باندې لمر، یعنی د لمر د هره ورځې غورځېدل، د بلې ورځ راختل، نن لمر دلته راخیزي، سبا دلته، سبا بلته، داسې فرق. خبر پوهېږي غورځېدل یم طالبان. دا جمع په دې لحاظ مشرق مشارق، د هره ورځې د شروق جای بیل ده، د هره ورځ د غروب جای. دا جمتري څه ده طالبانو؟ دا جمتري چې سړی جوړي دا قواعد لري. دا د شروق د هره ورځې د شروق، د هره ورځ د غروب، د دې لپاره قواعد دي. ډېرې ښې ښې قواعد علماو ذکر کړي دي.
که بیا وختو طالبانو وروسته تفسیر کې سولو بیا زه تاسو ته 2 قواعد جوړې ذکر کم چې تاسو خپل هم جمتري جوړه کړلی صحیح نو خو تاسو خو طالبانو الله دې تاسو په حال باندې رحم وکړي علم سره مینه پیدا کړئ. بل موضوع دا د طالبانو علما وایي کتابونو کې وایي مترادف الفاظ څوک په ظاهره باندې به وایي ته فکر کوي چې دا الفاظ مترادف دي هغه به په حقیقت کې څوک نه وي. ته به فکر کوي چې دا الفاظ څوک دي مترادف په حقیقت کې څوک نه دي. لکه اوس ګوره طالبانو د خشیت او د خوف په مابین کې خلک وایي خشیت او خوف دا دواړه الفاظ مترادفه دي. دا طالبانو دواړه الفاظ مترادفه نه دي. فرق په مابین کې دا د علماوی چې خشیت هغه ته ویل کیږي چې ته له چا نه ډارېږې طالبانو. خوف دې ته ویل کیږي چې کوم شي نه ته ډارېږې هغه د ډار شی نه وي ته ډارن یې. خشیت دې ته ویل کیږي چې ته له کوم شي نه ډارېږې د هغه شان ډېر لوی وي ته خپله ډېر قوي سړی یې ډارن سړی نه یې خو له کوم شي نه چې ډارېږي هغه څوک وي ډېر عظیم شی وي. نیمه په خبر پوه شولی د خشیت او د خوف په مابین کې فرق څه شی ده؟ خشیت دې ته ویل کیږي طالبانو چې ته خپله قوي یې ډارن سړی نه یې خو کوم شي نه چې ته ډارېږي هغه ډېر عظیم وي باید سړی تر وډار شي که نه. او خوف چاته وایي کوم شي نه چې ډارېږي. اوس طالبانو مثلا دلته موږ ناست ولو که نه یو موږک داسې منډه کړه د طالب منډه کړله موږ څه تعبیر وکړو څه خایف ده که څه خاشع ده موږک نه خو ډار پکار نه ده که نه. او که مار دلته را منډه کړله دومره غټ مار را منډه کړه بیا له مار نه ډار څنګه ده باید سړی وډار شي که نه بیا به څنګه وایو څه خاشع وي خبر خو پوه الله قرآن کې څه وایي طالبان انما یخشى الله من عباده العلماء علما له چا ډارېږي د الله نه. خوف پکارو دلته که خشیت علما ډارن دي هغه چا نه چې ډار کېږي ډېر عظیم ده. دا د خوف په ظاهره مونږ څه وایي چې دا څوک ده اما په حقیقت کې دا څوک نه دي. قعود جلوس په مابین کې خلک وایي د دې په مابین کې څوک ده. ترادف ده په حقیقت کې ترادف نسته د طالبان. قعود هغې ناستې ته ویل کېږي طالبانو چې هغې ناسته کې لبس وي ډېر اوږدوالی وي پکې. جلوس هغه ناستې ته ویل کېږي چې څوک یې پکې چې اوږدوالی نه وي پکې. مثلا زه دلته ناست یم دا طالب ماته یوه خبر کوي یوه لنډه خبر درته کوم مال کښېنه اجلس ورته وایم که اقعد ورته وایم ولې که لږ ناسته ده لږ ناستې دپاره به څوک وایي او که څوک وي که ډېر وي بیا اوس طالبانو قواعد البیت ویل کېږي که جوالس البیت تهداب ته ولې هغه بنیادونو کې څوک وي ډېر دوام وي. طالبانو جلیس الملک پلانکای له بادشاه سره ډېر ناست دي د بادشاه جلیس ده خو دا جواب به غلط نه راکوي. طالبان بادشاهان یو عادت لري پلانکای دی څه ده طالبانو جلیس الملک ده قعید الملک ده که جلیس الملک ده ولې که هر چا ښه جواب راکه انعام ورکوم. د کم جی د کم ولسوالۍ د نر بچیا انشاءالله انعام می ورکه طالبانو بیا به عطر درکمه. دا رښتیا وایي طالبانو بادشاه دا نه خوښوي چې څوک د ډېر مجلس سره وکړي که نه ځکه هر څوک د هغه د څوک غواړي
د صحبت ملګرتیا غواړي که هر چا ته ډېر اوږده مجلسونه حق ورکړي بیا وخت ډېر تېرېږي. نو د بادشاه جلیس قعید وي که جلیس وي؟ لکه جلیس چا ته وي؟ طالبانو بعضې ولایتونه خپل خصوصیتونه هم لري ښه که دومره وخت خو موږ درس وکړو. بعضې ولایتونو طالبانو کې الله دا صفت کې ښودلی وي چې ذکاوت او مهارت پکې وي او سره له ذکاوت او مهارت بیا دغه ولسوالۍ د اجرستان چې ما لا غزني کې لیدلې نه ده د ډېر کرته طالبان ما سره ځکه طالبان چې لویه دوره کې هم پاتې سوي وړه دوره کې هم د وړې دورې طالبان ځکه سړي ته معلومیږي چې هلته هدایو کې صورتونه جوړېدلي طالبه څه وایي دا مسله. نو د دې اجرستان طالبان هم الحمدلله طالبانو یو هغه طالبان دي چې الله ورته ډېر ذکاوت او متانت ورکړی الله دې ټولو ته ډېر کړي خو ستړي هم تېروي طالبانو ځکه غریب خلک دي دا غربت چې سي طالبانو بیا ستړي تېره کې بیا الله یبارک فیک خو بیا را په یاد که طالب جانا تر داسې نه چې بیا وعده سي او نه شي اوس خو دې حق ده که ویې غواړه. او بله مسئله دا د طالبانو یوه به بله هم درته وکړم د تمام ځکه دا ډېر ماهر و طالبانو طالب ډېره ښه خبرې وکړه که نه وي بادشاه کتاب هم همداسې لیکي ده وویلې نو خو دا اوس الحمدلله د سړي طبیعت راسته سي چې ونه ترجمه کې هم خطرناکه طالبان شته بیا زه خوشحالېږم طالبانو ځکه زه یم چې د ما په خبرو خو پوه سي عباس لاړې نه شي که نه. یو کمال د طالبانو یو تمام ده دا شی کامل سو دا شی تمام سو. که چیرته هغه اصل شی ازاله د اصل دی وکړه نقصان په اصل کې نه و په اصل کې چې کوم نقصان و د هغې ازاله دی وکړه دې ته به تمام وایي. که ازال او که چیرته نقصان په عوارضو د شي کې و ازاله دې د هغه نقصان وکړه بیا به کمال وایي. اوس مو پوی کوم که د یو شي په اصل کې نقصان و او تا څوک وکړله بیا به څه وایې تمام می که او که د یو شي په عوارضو کې څوک او هغه نقصان ازاله دې وکړه بیا به څنګه وایې کامل می که. اوس به زه مثال درته دا جومات مو جوړ که طالبانو چت مو پټ که پلستر مو نه ده ورکړی برقونه هم نه دي کې لګولي رنګ مو نه ده ورکړی او دا خښتې چې وې دا دیوالونه یې چې دا مو چت دا مو مکمل څوک پټ مو که نو موږ څنګه تعبیر وکړو تمام مو که کامل مو که ځکه تمام هغه نقصان ته ویل کېږي چې هغه نقصان په چا کې وي اصل کې. اصل د جومات عبارت له چا نه ده عن الجدران والسقف دا اصل ده که نو ازاله د نقصان چې په اصل کې وشو تمام سو. او که چیرته هم بیا داسې ویلې داسې مو ویلې چې دا جومات مې کامل که نو غلطه مو ویلې که نه او که بیا هم دا رنګ هم ورکړه ګروپونه هم راځوړند که ورسۍ هم جوړې کړل هر څه ترتیب برابر سو بیا به څه ویو ازاله دې چا مو وکړله د عوارضو چې ازاله د عوارضو سوله بیا به وروسته څه وایي نو په ظاهره خلک وی د تمام د کمال د کامل او د تمام د کمال په مابین کې ترادف ده هېڅ کله نه طالبان هغه تمام چې ده لپاره د ازالې د نقصانه چې په اصل کې وي او تمام او کمال هغه ازاله د هغه نقصان چې په عوارضو کې وي. ناوخت خو به نه وي نه ولې ناوخته ده دا خو تر اوسه روزه نه ده راغلې هغه لږ خطرناکه خبر د طالبانو را سره واورئ. طالبانو یو بحث ته جواب علی اسلوب الحکیم ورته وایي تاسو ته به اورېدلی مو ده جواب علی اسلوب الحکیم جواب علی اسلوب الحکیم دې ته وایي خو دې کې هم لږ ډېر را سره تم سئ طالبانو خبر را سره واورئ. جواب علی اسلوب الحکیم دې ته وایي چې یو سائل پوښتنه وکړي سائل څوک وکړي پوښتنه وکړي چې سائل پوښتنه وکړي استاد او عالم چې جواب ورکوي د ده د سوال غوندې مطابق جواب ورنه کړي داسې جواب ورکړي چې له جواب نه داسې معلومیږي چې تا باید داسې سوال کړی ما دغه جواب درکړی دې ته څه وایي جواب علی اسلوب حکیم ورته وایي.
تاسې که مختصلماني ویلي وي طالبانو په مختصلماني کې علامه طبطزاني رحمه الله مثال یسألونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج دا مثال هلته ذکر کړی دی چا دپارې ذکر کړی د جواب علی اسلوب الحکیم دپارې ذکر کړی زه طالبانو دلته لږ تبصره لرم غوږ ورته ونیسئ طالبانو طبطزاني وی صحابو د رسول الله نه داسې پوښتنه وکړه چې دا سپوږمۍ ولې وړکۍ کیږي او غټیږي ولې وړکۍ کیږي او غټیږي وی الله عز وجل قرآن را نازل که یسألونک عن الاهله تا نه پوښتنه کوي په باره د میاشتې او د سپوږمۍ کې قل ورته وایه هي مواقیت للناس والحج دا را نازلی سوي دی الله جوړی کړي د اصل کې الله جوړی کړي لپاره د دې چې د خلکو وختونه او د خلکو د حج موده پې باندې وپېژندل سي ګوره هغوی داسې پوښتنه وکړه ولې وړکۍ کیږي او غټیږي د سبب پوښتنه یې وکړله دلته دوه خبرې دي تاسې د ما په خبره ځان پوه کړئ یو د سبب پوښتنه ده یو د حکمت پوښتنه ده د سبب ولې وړکۍ کیږي او غټیږي دا د سبب پوښتنه ده سپوږمۍ الله څه شي دپاره پیدا کړې دا د چا پوښتنه ده د چا نه پوښتنه ده د حکمت ولې وړکۍ کیږي غټیږي د سبب پوښتنه یې کوي ولې الله پیدا کړې سپوږمۍ د حکمت پوښتنه کوي صحابو د سبب پوښتنه وکړه که د حکمت دا خو د طبطزاني په رایه باندې طالبانو طبطزاني وایي د چا پوښتنه یې وکړه د سبب پوښتنه یې وکړه خو الله جواب د چا ورکړ څه مطلب یعنې صحابو ته یې داسې ویلې چې ای صحابو د سبب پوښتنه م چېشته وکړه تاسې باید داسې پوښتنه کړې وای چې چېشته الله پیدا کړي دې ته جواب د اسلوب الحکیم وایي ما په خبر پوه شولې هغوی پوښتنه د سبب وکړه الله جواب څوک ورکړي له جوابه داسې معلومیږي چې باید تا پوښتنه د حکمت تاسې کړې وای الله سپوږمۍ چېشته پیدا کړې داسې پوښتنه م کړې وای چې دا یې جواب سو پوه شول دې ته څه وایي او طبطزاني په مثال کې هلته دا راوړی او طبطزاني هلته یوه خبر دام لیکلی طالبانو وایي صحابه چې ول الله پاک دوی ته علم د چا نه و نصیب کړی دوی ته الله علم دی دا نه تنا طالبانو طبطزاني دا مثال راوړی ده طبطزاني او امام سکاکي او د دوی ټولو متبعینو دا مثال راوړی طبطزاني لیکلي طالبانو لأنهم ليسوا ممن يطلع على دقائق الهيئة بسهولة صحابه چې ول هغوی په اسانه د علم هیئت په هغه نه پوهېدل که نه دا د سبب پوښتنه ته علم هیئت پورې تړاو لري طبطزاني وایي الله ځکه په چا باندې رد وکړه نعوذ بالله په صحابو باندې چې دوی د سبب پوښتنه وکړه ځکه سبب مسئله تر چا ربط راتله تر هیئته پورې صحابه د علم هیئت په دقایقو په اسانه نه پوهېدل لکه دوی کوچان ول نو کوچان چې ول په علم هیئت نه پوهېدل نو امام سیوطي ته غوسه ورغلې طالبانو اوس طبطزاني نه دراز جګوي او حق هم د سیوطي سره د طالبانو نه تنا سیوطي اوس به راسو طالبانو دا پوښتنه به وکړو طالبانو دا علوم خپل منځ کې سره تړلي دي څنګه سره تړلي دي اوس تا خدا مثال جواب علی اسلوب الحکیم کې راوړ اول به موږ لاړ سو د صحابو د سبب پوښتنه کړي که د حکمت نه طالبانو دا به موږ په صحیح سند ثابتو شان نزول کتابونو ته به ځو طالبانو امام ابن الحجر العجاب فی اسباب ورود نزول الحدیث د کتاب ده دی هلته وایي طالبانو صحیح خبرداره هلته دوه خبرې دي یوه خبرداره چې صحابو د چا پوښتنه وکړه بل روایت وایي چې د چا پوښتنه یې وکړه صحیح حق خبره داره چې صحابو د چا پوښتنه کړې د حکمت پوښتنه کړې طالبانو دا بل روایت ضعیف ده ګوري طالبانو طبطزاني په خپل باب کې ډېر ښه ملا تېر سوی چې بلاغت و فصاحت ده په علمي حدیثو کې دی ملا نه ده طالبانو دا د فن نه ده موږ به دا مسله یورې د چا فن ته وروړو محدثینو ته محدثینو صحابو د حکمت پوښتنه وکړه که د سبب ښه چې د حکمت پوښتنه یې وکړله بیا دا جواب علی اسلوب الحکیم راځي نه دوی هم د حکمت پوښتنه وکړه الله هم د چا جواب ورکړ
حق خبره دا د روح المانی طالبانو لیکلي، وروسته بیا روح المانی یو کې تفسیر کوي، بیا وروسته علي قاری سے په مرقات کې طالبانو صحابه یو صفت راځي اعمقها علما، مشکات شریف کې حدیث راځي علی قاری سے بم طالبانو په تفتزانی رد کړی دی وینا ته داسې چی شته وایي چې صحابه په علم هیئت په مسایلو نه پوهېدل، نو ځکه د سبب پوښتنې باید نه وی کړی، د حکمت یې کړی. علی قاری وی رحمه الله وی نه صحابه اصل کې د چا پوښتنه کړې؟ د حکمت پوښتنه یې کړې. نو چې د حکمت پوښتنه یې وکړه جواب او سوال څوک سول؟ موافق سول طالبانو. جواب هم د حکمت ته، پوښتنه هم د حکمت ته. دا بالکل جواب علی اسلوب الحکیم ده نه. جواب علی اسلوب الحکیم خو به هلته و چې هغوی د چا پوښتنه کړې وای. تفتزاني ته څه وایي چې صحابه د چا پوښتنه کړې؟ راوړه سند دی. په کوم کتاب د علم حدیثو کې دا خبر شته ده چې سند د ذکر کوي ټول ضعیف خلک دي، هغه سند نه لري طالبان. دا جواب علی اسلوب الحکیم نه ده. تاسې ما په خبر پوه که جواب تی اوس مثال راته پیش کړه. کله چې طالبانو د موسی علیه السلام او د فرعون مقابله راغله، منطق هم داسې هم نه دي طالبانو چې منطق ډېر بد دي، دومره هم ډېر بد نه دي، خو عبس وخت پکې تېرول پکار نه، بس دومره وویل سي چې زده سي یو څه تر دې قطبي و پورې، بس نور ټول عمر په دې کې تېرول دا طالبانو عبس ده. د انسان د خپل عمر سره لوبې کول دي. انشاء الله ورځ تر بلې نه د دې علم په مقابل کې د علماو احساسات راپارېدونکي دي. تاسې به یې وینئ که نه. ما خپله طالبانو درس کړي دي، قاضي مې درس کړی، حمدالله مې درس کړی، خو اوس مې زړه داسې راتور ده که نه تنها دما چې موږ ته چا ویلي دي هغوی خو 100 وارې زړه ترې تور ده. پیدا یې نه وه طالبانو، خو چا دا اقدام نه سو کولی چې غندلي وای. او اوس طالبانو کله چې د موسی علیه السلام او د فرعون مقابله راغله، په ما باندې سوال د څه شي نه کېږي طالبان؟ په ما باندې سوال د څه شي نه کېږي؟ منطقیانو د ذاتیاتو د شي نه که نه؟ په ما باندې سوال د ذاتیاتو د شي کېږي. نو کله چې د موسی علیه السلام او د فرعون مقابله راغله، موسی علیه السلام فرعون ته وویلې وی ته د رب العالمین هغه وکړه، عبادت وکړه، ته کله رب العالمین دروغ وایي. مناظره لګیا سوه، موسی علیه السلام هم ناست و، فرعون هم ناست و، د فرعون ملګري هم ناست. موسی علیه السلام ته فرعون ویلی وما رب العالمین، وما رب العالمین، دا رب العالمین څه شی ده؟ فرعون سوال په چا وکړ؟ په ما باندې. نو په ما چې سوال کیږي، یعنی موسی علیه السلام ته یې داسې ویلي چې ما ته ذاتیات ته رب العالمین ووایه که نه؟ ذاتیات ته رب العالمین راته ووایه، جنس و فصل یې راته ووایه. لا یحد سلام خو م ویلی که نه؟ الا بالکنه ولا بکنه، نکته خو مو سره ویلی که نه؟ او بیا مسله د علم د واجب تعالی په قاضي کې دا خو نو خبرې وي. اوس طالبانو ورته غوږ سه، وما رب العالمین، رب العالمین څه شی ده؟ یعنی ذاتیات د رب العالمین راته وایي چې ته ما ورته رابلې. فرعون موسی علیه السلام ته وایي چې ته ما ورته رابلې، د دې ذاتیات راته ووایه. موسی علیه السلام څه ورته ویلې؟ قال رب السماوات ورب الارض وما بینهما. رب السماوات رب السماوات والارض وما بینهما. ګوره هغه پوښتنه دي چا کړې چې ما ته د الله جنس و فصل ووایه. ده څه ورته ویلې؟ جواب کې څه ورته؟ رب السماوات والارض وما بین. جواب یې د چا ورکه؟ په عرضیاتو د صفاتو د الله جواب یې ورکه که نه؟ زه به یې یو بله خبر درته واضح کړم چې لږ پوه سئ طالبانو. سلم ته به ورسو. سلم کې که تاسې فکر کوئ الله تعالی تصور نسی په ذاتیاتو، لا بالکنه ولا بکنه، ای بالوجب وجید تصور د الله کېدلی سي که نه؟ الله چې پیژني په صفاتو به یې پیژني، په جنس و فصل الله نه پیژندل کی. الله جنس و فصل لري نه. نو اوس طالبانو وما رب العالمین، موسی علیه السلام نه فرعون د چا پوښتنه وکړه؟ د ذاتیاتو پوښتنه یې وکړه. قمقلو طالبان، منطق یې نه وویلي. موسی علیه السلام ورته ویلې رب السماوات والارض وما بینهما، رب د اسمانونو ده او د مځکې ده او په مابین د دې کې. نو جواب هغه د ذاتیاتو پوښتنه کړې، موسی علیه السلام د چا جواب ورکړ؟ په صفاتو یې جواب ورکړ، د عرضیاتو په صفاتو یې جواب ورکړ. نو سوال و جواب موافق ول؟ نه طالبانو، سوال و جواب موافق نه. کله چې دا سوال دا جواب له سوال سره موافق نه و،
فرعون قمقل څه ویلي فقال لمن حوله الا تسمعون نه اورئ تاسې زه د ذاتیاتو پوښتنه کوم دی د چا جواب راکوي الناس خلک چې ول د فرعون ملګري هغې ته فرعون څه وایي الا تسمعون نه اورئ زه د ذاتیاتو پوښتنه کوم دی د چا جواب راکوي موسی علیه السلام بیا ورته ویلې ربکم ورب آبائکم الاولین بیا هم طالبانو نورې مزوره ذاتیاتو پوښتنه قمقله ولې کوې یعنې تا خو پوښتنه مانه د ذاتیاتو وکړله الله ذاتیات نه لري جنس و فصل نه لري ته د الله د صفاتو پوښتنه وکړه د ذاتیاتو یې مه کوه خبر پوه شولئ موسی علیه السلام پوښتنه د ذاتیاتو وکړه د جواب د الله د صفاتو ورکړه د جواب د موسی علیه السلام نه داسې معلومه شوله چې ای قمقله فرعونه تا باید پوښتنه د ذاتیاتو نه وی کړې تا د الله د صفاتو پوښتنې کړې وی لکه د ما جواب نه چې منتظر کیږي تا باید د الله د رب العالمین څوک ده یعنی د رب العالمین صفات څه شی دي ما به درته ویلي رب السماوات والارض وما بینهما ربکم ورب آبائکم الاولین تا به د ذاتیاتو پوښتنه نه وه کمقله کړې تا باید د صفاتو پوښتنه کړې ولی نو ته ما ته ولې وایې چې د تا زه پوښتنه د ذاتیات کوم نور خلکو ته وایي لا تسمعون په منطقو نه پوهېږي په خبر نه پوهېږي زه د یو شي پوښتنه کوم دی د بل جواب راکوي موسی علیه السلام باندې پړه وراړوله پړ خدای و طالبانو ځکه سلام یې نه ویلی که نه کنې هلته خو سلام جوړم نه و خواس یعنې ګپ غوندې سلام یې نه ویلی طالبانو ځکه دی په دې نه و پوهی چې الله څوک نه لري د ذاتیاتو پوښتنه به د الله نه کوي د الله د صفاتو پوښتنه به کوي امام جلال الدین سیوطي رحمه الله وی اصل کې جواب علی اسلوب الحکیم دغه ده فرعون پوښتنه وکړه کنه د موسی علیه السلام پوښتنه یې د دې سوال جواب وا موافق نو خو له جواب نه دا را معلومه شوله قمقله د عرض د ذاتیاتو پوښتنه مه کوه د صفاتو وکړه خبر پوه شولې دا اصل کې جواب علی اسلوب الحکیم ده ما پتن کېږي طالبان یوه خبر پاتې نو دا چې زه ټوله ورځ طالبانو وخت تېر کړم نو داسې خو نه راغلی بس ته خو اول مې درته ویلي طالبانو زه د ډېروالي هغه نه یم زه چې 15 طالبان داسې تربیت کم چې د ما علمي فکره افغانستان کې خپره کړي طالبانو بس دا ماته کفایت کوي تاسې دې په دې نه خوشحالېږئ چې موږ دومره ډېر راغلي دا نه طالبانو دا بېګاپه درته وایم ځکه زه په دې پوه سوی یم په رب العالمین پوه سوی یم طالبانو چې علم مړ ده دا که منئ که یې نه منئ دا راسره ومنئ طالبانو موږ که ژوند مو تر هغه وخته پورې موږ به علم را ژوندی کوو انشاءالله ساه کې اچولی ده پاسې ګونډې پې ولي دي موږ به له پاسه راباسو انشاءالله خیر دوه خبرې پاتې لږ مه په تنګ کېږي اسانه خبرې دي طالب یوه خبر دا د علما وایي چې کله چا سوال درنه وکړه تا چې جواب ورکاو ادب دا ده کوشش وکړه چې سوال یو وارې معاد که بیا جواب ورکړه ما نه چا پوښتنه وکړه که نه ما نه چا پوښتنه وکړه طالبانو چې پوښتنه یې رانه وکړله اوس زه چې جواب ورکوم دا سوال به یو وارې زه مجیب زه به یو وارې سوال راتاووم بیرته به یې را معاد کوم بیا به یې جواب کوم که تاسې د ما د واټساپ ګروپ تعقیب کوئ طالبانو همداسې دي که نه ما نه چا پوښتنه کړي زه بیرته جواب چې د داسې پوښتنه کړې بیا یې جواب ورکوم دا طالبانو یو اصل ده انک انت یوسف قال انا یوسف ودلید انک انت یوسف انا داغه انت ده دا انا څوک د طالبانو انت ده خو که داسې له قرائنو دا معلومېده چې دا جواب ده خلک ټول په سوال پوی ول بیا یې که راونه ګرځوم پروا نه کوي انک انت یوسف قال انا یوسف دا انا غه انت ده که نه انت ته انا خو همغسې بیرته طالبانو ورونو د چا چې علم کمزوری سي ټاپه ورسره یې په دې ووهه په دې ووهه دته وابي ووایه دته پنجپیري ووایه دا په مازې خبره کاپیر که دا د کم علمۍ طالبانو یوه خبر به درته وکم یو وخت کې علما را جمع سول یو مسله ده مسله د مسراتی ورته وایي نور تفصیل نه درته کوم مسله د مسراته کې ټول جمهور علما یو طرف ته د امام ابو حنیفه بل طرف صاحبین د امام ابو حنیفه هم له جمهور سره ملګري دي په مسله د مسراتې کې
دا مجلس طالبانو شافعي مذهب کې یو عالم تیر سوی امام قفال ورته وي، قفال شافعي د مجلس جوړ ک په دې بحث وسو اخر کې طالبانو د دې عنوان او د حفلې عنوان داسې ولیکل سو خالف ابو حنیفه الرسول صلی الله علیه وسلم. امام ابو حنیفه د رسول الله سره مخالفت کړی، نعوذ بالله. دا ډیر متعصب شافعي داسې عنوان جوړ ک. په مقابل کې څوک راجیک سول؟ متعصبین احناف راجیک سول. متعصبین او احناف او طالبانو یو مجلس جوړ ک چې یو مذبوحه باندې چې قصدن بسم الله مسراته هغې غوا ته وایي چې خرڅ یې کړي طالبانو 4-5 ورځې ونه لوسي چې ډېر شودي وکړي که نه بیا بیرته کوم څه حکم ده پکې. بله ورځ ته احناف خبر سول، متعصبین احناف هغوی هم مجلس جوړ نو هلته یې په دې باندې مجلس جوړ کړه چې کومه مذبوحه باندې قصدن څوک ونه ویل سي هغه مرداره ده. ټول امت مسلمه یو طرف ته، امام شافعي صاحب بل طرف ته. د امام شافعي صاحب د مذهب هم دوه لوی علما له امام شافعي صاحب سره په دې مسله کې ملګري نه دي، یو امام نووي او ابن حجر. نو مجلس وسو د احناف متعصبینو عنوان داسې کېښود خالف ابو حنیفه الله عز وجل لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. صریح قرآن وایي چې کومه مذبوحه باندې بسم الله نه مرداره ده. عنوان څنګه سو؟ خالف شافعي الله عز وجل. غوی خو ما تاسې به طالبانو دین کې چې کوم علما تیر سوي مجتهدین مذهب د دې دپاره نه ده جوړ سوی چې تاسو د علماو بېعزتي وکړئ او تاسې فکر کوئ دا مذهب دې دپاره جوړ ده که نه، لکه یو ټانګ دی بل ټانګ ضد دپاره جوړ ده، بس ولي سره. مذهبونه د دې دپاره نه دي جوړ. د علماو بېعزتي به هېڅکله نه کوئ. ټولو علماو د امت مسلمه ته به احترام لرئ. او طالبانو امام سیوطي دلته یو خبر کړی دا، یو عنوان یې کېښودلی. اوس زه خبر درته کوم، یوه خبر کې چې د چا دلیل وي طالبانو یا ملامت ته خیر د طالبانو کله چې قرآن نه یو سړی استدلال کوي، صحیح د امام شافعي صاحب مستقل ځان ته مذهب لري، ته د هغه لاره نه تعقیبوې نو د الله په خاطر څوک مه ورته وایه. بېګا یو چا پوښتنه رانه وکړه طالبانو ناوخت دوبۍ نه، وای شیخ صاحب به بله ورځ ما نه چا پوښتنه وکړي چا په مذهب یې؟ ما ورته ویلې زه د حماسي په مذهب یم. وای اوس یې فتوا راپسې رالیږلې ده چې دا کافر سوی ده. داسې خفه وو، دا بیت یې خراب وو. هغوی وایي ما ته اوس وایي چې ته کافر سوی، ملایانو ته یې ویلي دي. زه یې بیخي پېژنم هم نه طالبانو، خو بس هسې دی د موږ سره ګروپونو کې دا مسایل یې ټولې وایي زه یې تا درسونه م اورم. نو دا طالبانو دومره تنګ نظري ده کافر سوی که نه. خو لاره زه په مذهب یم، زه په لاره یم، زه د چا په لاره یم؟ زه خو د ما او د امام ابو حنیفه لاره ده، همغه لاره سوله. نو څه کفر ولې کفر سو چې دا ملا داسې ناسته مسلمان دومره خفه کوي؟ سخت خفه وو طالبانو، طبیعت یې خراب وو. ولې د زر کفر ته راجیک سي نیغه بډه دې ورته وهلي؟ په مذهب یم، د هغه په لاره یم، زه د چا په لاره په فقه کې روان دی؟ ما ګروپ خو تاسو تعقیبوئ. ما سره چې دلته طالبان ناستې تېر کال وړه دوره را سره کړې، زه د فقه فتوا یې په چا باندې ورکړم؟ امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب. نو خو د ما لاره همغه ده، نو خو دا څه کفر ده؟ الله دې دوی په حال رحم وکړي. تنګ نظري هلته د ځان نه لرې کولی شي چې څوک درکې راسي. اوس طالبانو امام سیوطي دلته یو عنوان کړي، عطب د جملې اسمي په فعلي جایز ده که نه؟ عطب د جملې فعلیې په جملې اسمي جایز ده که نه؟ جمهور علما وی جایز ده، بعضې علما وی نه ده جایز. د امام رازي سره طالبانو دا لوی امام رازي د موږ د هرات امام رازي چې هلته قبر تفسیر کبیر چې جوړ کړی دا شافعي ده. طالبان رښتیا وایي طالبان امام شافعي ته امام رازي رحمه الله ته کنزا په خوله راځي، د هغه چا د خوله ماته سي چې هغه ته کنزا کوي، ولې ورته کوي؟ موږ سره د مخالفې څه پروا کوي؟ دا اجتهادي اختلافونه دي. دی طالبانو په احنافو یې ردونه کړي دي په دغه مسله کې، ځکه دوی شافعیان عطب د جملې فعلي په اسمي څوک نه بلي، شافعیان جایز نه بلي. نو چې جایز نه بلي طالبانو تاسې اوس غوږ ورته ونیسئ. ولا تأكلوا مما لم لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فسق. دا اوس طالبانو شافعیانو ته ګوره، شافعیان څه وایي طالبانو؟ وإنه فسق. تاسې مه خورئ هغه چې بسم الله نه یې پې باندې ویل سي، وإنه لفسق.
دای من ګوره جمهور علما له همدغه آیات نه داسې استدلال کوي. جمهور علما له دې نه د مخکې جمله تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه دا جمله فعلیه ده. وانه فسق دا جمله اسمیه ده. عطب د جملې اسمیې په چا راغلی؟ په جملې فعلیه راغلی. جمهور جایز بلی دا خوړل د هغې مذبوحې، جمهور داسې وایي خوړل د هغې مذبوحې چې په هغه څوک ویل سوي؟ بسم الله ویل سوي. چې بسم الله پې باندې نه ویل سوي، چې نه پې ویل سوي دا فسق د جمهور وایي. دا په وانه فسقون دا په چا عطب ده؟ په فعلیه باندې. دا اسمیه انه فسقون اسمیه ده که نه؟ په مخکینۍ فعلیه باندې عطب ده. نو چې عطب سوله دا معنا ده چې هغه مذبوحه چې بسم الله نه پې ویل سوي حلاله کړل، چې قصدن یې پې ونه وایه، دا څوک ده؟ مردارم ده، مه یې خورئ، او فسق هم ده. دا د جمهور رایه ده، ځکه عطب جایز بولي د اسمیې په فعلیه. اما امام شافعي رحمه الله څه وایي؟ یعنې عطب نه ده. عطب څوک ده؟ نه ده صحیح. د اسمیې په فعلیه باندې عطب نه ده صحیح. نو چې نه ده صحیح طالبانو، دا اصل کې واو حالیه د طالبانو. وانه لفسق، دا حال د طالبانو. نو چې حال سو طالبانو، نو دا د هغې نهیې مخکې نهیې چې ذکر سوي شافعیان وي. خیر د طالبانو چا علم ته احترام لرئ. اوس طالبانو چې حرام سړی حلال وبلي څوک ده؟ خو کوم حرام طالبانو چې قطعي وي، اجتهادي نه وي طالبانو. که یو سړی د اجتهاد د وجې نه خبره وکړي، بیا اوس امام شافعي صاحب وایي یو مذبوحه باندې قصدن بسم الله ونه وایي، دا څوک ده؟ موږ وایي څوک ده؟ جمهور څه وایي؟ چې موږ جمهور وایي چې حرام ادم له یو آیات نه استدلال کوي. امام شافعي صاحب هم له دغه آیات استدلال کوي. ای طالبانو علم دومره خوندور ده، تاسې راسره په تنګ کېږئ مه، دا خبر لږ ښه واورئ. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، مه خورئ هغه چې د الله نوم نه یې پې باندې ذکر سوی، دا مذبوحه مه خورئ. وانه فسق، هغه مذبوحه چې بسم الله نه یې پې ویل سوي دا فسق ده، ګمراهي ده، فسق ده. نو حرام جمهور وایي. امام شافعي صاحب څه وایي؟ نه عطب نه ده صحیح. دلته چې عطب نه سو، دا جمله حالیه سوله. نو دغه جمله حالیه قید سو لپاره د نهیې دپاره. لا تأکلو، مه خورئ تاسې هغه مذبوحه چې د الله نوم نه یې پې ذکر سوی، په داسې حال کې چې دا فسق وي. د هغې نهیې دپاره دا جمله حالیه قید ده. فسق څه معنا؟ فسق دا معنا چې ما اهل لغیر الله وي، که نه؟ ګورې امام شافعي صاحب وایي انه فسقون جمله اسمیه ده، عطب یې په فعلیې نه صحیح کېږي، دا حال ده. نو دا جمله حال دا د مخکینۍ جملې دپاره قید ده، د هغې نهیې دپاره. مه خورئ تاسې هغه مذبوحه چې بسم الله نه یې پې ویل سوي. خو دا نهیې مقیده په یو قید باندې ده. هغه مذبوحه باندې چې بسم الله نه یې ویل سوي مې خورئ چې فسق پکې وي. فسق څه معنی؟ چې ما اهل لغیر الله وي. یعنې دلته دوه مذبوحې سوې. یوه داسې مذبوحه ده چې بسم الله نه ده پې ویل سوې، خو ما اهل لغیر الله ده، دا فسق ده، دا ناروا ده. هغه مذبوحه چې بسم الله نه ده پې ویل سوې، خو ما اهل لغیر الله هم نه ده طالبانو، بیا او سری د نحوي قاعدې ته هم چې فکر وکړي طالبانو، بیا خو صحیح شول. بیا وروسته طالبانو دا آیات چې راځي، بیا زه تاسو ته روح الماني راوړم طالبانو په رب العظیم. طالبانو د نحوي لحاظه روح الماني چې تاسې وګورئ په دې جبانې بیا به تاسو ته، نو خو تاسو چې روح الماني ګورئ نه دما ګناه ده. تاسو طالبانو دما روح الماني راکړه، طالب جانه تشوله تاسو دما روح الماني طالبانو اوس چې هره پاڼې چې را اړوي طالبانو دما د لیکلو علامې دي پکې. نو چې ما ټوله کتلې ده، نو د ما ظلم ده چې ته یې نه ګورې، ته د روح الماني علوم نه راسپړې، زه چې راسپړم بیا نو دا ما ظلم ده. خو دما الله پاک یو رحم په ما کړی ده چې زه یې ګورم. څه وایي امام شافعي صاحب؟ روح الماني هم طالبانو دا خبر تایید کړی ده، علمي مني طالبانو دی هم سړی د حنفي ده. ځکه څومره ښه خبر کې چې عطب د اسمې په چا نه ده صحیح، چې فعلي نه ده صحیح، نو دا جمله حالیه ده. دا حال قید دغه نهیې دپاره ده. یعنې نهیې د ما اهل لغیر الله مطلقا نه ده راغلې، دا مقیده ده په دې قید باندې چې ما اهل لغیر الله ورسره وي. که چیرې مذبوحه باندې د الله نوم نه ویل سوی، یعنې معنا
د غیر الله نوم پې ویل سوی بیا څوک ده؟ او که بسم الله نه وه پې ویل سوی، د غیر الله نوم هم نه و پې ویل سوی، بیا د امام شافعي صاحب په رایه څوک ده؟ نو ته څه فکر کوې چې مذبوحه د امام شافعي صاحب په رایه باندې چې کله امام شافعي صاحب داسې یوه علمي خبر ولري زه بیا په هغه باندې د کفر فتوا وکړم چې حرامه دې حلاله کړې؟ نه پوهېږم چې تاسې پوه سوئ که نه طالبانو، الله دې وکړي. په دې ډېر خوشحالېږم چې تاسې پوه سئ د ما په خبر، ځکه چې کله پوه سئ طالبانو د ما د زړه نه بیا درد وځي. نو دا مذهبونه یې دې دپاره نه دي جوړه. هماغه یو آیات نه جمهور هم استدلال کوي، امام شافعي صاحب هم جمهور استدلال هم طالبانو یو علمي استدلال ده او د چا هم یو علمي استدلال ده. علم را وسپړئ طالبانو، بیا هم وایم علم څوک ده؟ مړ ده. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.